عاصم منیر وایي پوځ په بلوچستان کې په امن خرابونکي بهرني دښمن خبر دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي پوځ د بهرني دښمن په هغه ناوړه ارادو خبر دی چې په بلوچستان کې پر امنه ماحول خرابوي، خو نوموړي نه دی ویلي چې بهرنی دښمن څوک دی. د پاکستان پوځ پرون د جنوري په 18 جنرال عاصم منیر د بلوچستان صوبې خاصدار او بسیمه علاقو ته ورغلی او هلته ورته د امنیت د موجوده صورتحال او پرمیشن عملیاتو د تیاریانو په اړوند احوال وړاندې کړی شوی دی. جنرال عاصم منیر ویلي موږ د بهرني دښمن لخوا په بلوچستان کې د پرامنه ماحول خرابولو په ناوړه ارادو خبر یو او د بلوچستان بې ثباته کوونکي د بهرني ملاتړ دښمن عناصرو د هڅو ناکامه کولو دپاره به عملیاتي تیاریانې په ځای وي. خو نوموړي نه دی ویلي چې کوم عناصر دي چې د دښمن ملاتړ ورته ترلاسه دی او نه د دښمن نوم ویلی دی. د روانه میاشتې په سر کې د پاکستان نیشنل سکیورټي کمیټې یا د قومي سلامتیا کمیټې هم ویلي وو هیڅ یو هیواد ته به اجازت نه ورکوي چې ترهګرو ته پناه او سهولتونه ورکړي او پاکستان د حق خوندي لري چې د خپل ولس تحفظ وکړي. د قومي سلامتیا په غونډه کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ وروستیو پیښو ته د پاملرنې ویل شوي وو، خو په سرکاري خبر کې دا نه دی ویل شوي چې کوم هیواد ترهګرو ته پناه یا اسانتیاوې ورکوي. پاکستان په تیرو وختونو کې په بلوچستان صوبه کې د بادامنۍ د پیښو زیاتره تورونه په هند لګولي، خو هند دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان بلوچستان صوبه چې د افغانستان او ایران هیوادونو سره پولې لري د دغه صوبې په ګوادر کې د نړۍ تر ټولو ژور او تودو اوبو بندرګاه بلل کیږي. په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د پاکستان چین اکنامک کوریډور یا سی پی ایک په نوم د اربونو روپو پروژه پیل شوې وه. د پاکستان بلوچستان صوبه چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بادامنۍ د پیښو سره مخ پاتې شوې، د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزارت په خپله ویلي چې په تیر کال په 2022 کې په صوبه کې د بادامنۍ پیښې 11% زیاتې شوې وې.